ډېر مرور را سره وخاندي، موږ ورته په داسې چال کې وخاندو. ملګرو دا موسی و، دی د خپل مرګ نه یعنی کم چې وفات شوی دی د هغې نه یو ورځ مخکې دی دا ویډیو کړې وه. که تاسو د هغې د ټیک ټاک اکاونټ ته وګورئ، کله چې دا وفات شوی نه و نو د دې د ټیک ټاک اکاونټ کم فالوور چې وو هغه 4-5 هزار و، او اوس هغه د 10,000 نه واوښته او په بره باندې روان دي. هغه کسانو سره به زه زیات شریکه کړم ځکه ما یو ویډیو کړی په هغه کې زیاتتر کسانو لاندې لیکلي چې آیا موسی کم مرګ چې دی هغه د څه د وجې وشو. هغو ته به زه ویم چې داسې چل شوی و چې دا د ملکن یونیورسټۍ کې دا سټوډنټ و، د افردیر سره د دې تعلق و. نو دا 3 کسان په موټر سایکل باندې ناست و، نو دیو چې کم دی هغه اکسیډنټ کړی دی او په هغه نتیجه کې دا 3 واړه زخمیان دي، خو دا یو پکې ډېر زیات سیریس و. نو دا بیا چې دی هغه پېښور هسپتال ته ریفر کړی دی. نو پېښور هسپتال کې اوس د دې کوم ورور هغه چې ورسره په امبولینس کې ناست وي د هغې کومه وینا چې ده وایي چې په هسپتال کې بیډ نه و چې دا پکې مونږ داخل کړی وی. وایي ډېره زیاته شرمناکه خبره ده زمونږ د حکومت لپاره چې آیا په هسپتال کې دونه فیسیلیټیز نشته چې یو سړی زخمی شي، یو سړی د مرګ په حالات کې وي او هغه پکې مونږ داخل کړو. نو هغې چې کوم الزام لګول دی هغه یې په وطن یعنی په حکومت باندې لګولی دی چې د دې ذمهواري وه. البته کوم واقع چې هغه د موټر سایکل د وجې نه رامخې ته شوې ده، نو برای مهرباني کوم داسې غلط افوا یا داسې غلط رنګ وله نه دي ورکول پکار. دغه ویډیو تاسو سره هم شریک کړئ، انشاءالله بل ویډیو کې ملو. الله حافظ.